سره د پیښور د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې زلزله ځمکه وخوځېده. ملکنډ کې سوزکې او ټریلرو جنګېده چې پکې یو تن په حق رسېدلی او 4 تنان ژوبل شوي دي. په جمرود کې په ګاډي ډزې وشوې، یو تن پکې په حق رسېدلی او 2 ژوبل شوي دي. د کوهستان سکینډل د سپیکر اډیټ کاروایی شفافیت سره وړاندې بوتلو هدایت. عوامي نیشنل پارټي د هر قسمه جنگ خلاف ده. د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر ایمل ولی خان وینا. د ایبټاباد اوسیدونکو د پاک فوج ځوان په وانا کې شهید شوی دی، کومې چې خاورو ته مسپارلو. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته اپیل کړی دی چې ولس د پرم نوسي او په افواج پاکستان د مکمل اعتماد ساتي. د پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالی باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ باندې فلایټ اپریشن معطل کړی شوی دی. په پیښور کې د دماکو اوازونه ایر ډیفنس سیستم فعال کړی شوی دی. د پیښور تعلیمي بورډ د طلباو د احتجاج دوران د سپرنټنډنټ نه راشکولې شوې پرچه د دوباره اغستو فیصله کړې ده. د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو، نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او آرمی چیف جنرال عاصم منیر سره رابطه کړې ده. د تاوتریخوالي په کمولو زور راوړی دی. پاکستانی فتاون میزایل سیستم په دشمن لکه د قهر ورپرېوتی دی. ګڼ شمېر اهداف یې وله تباه کړ. د پاکستان په خلماتي جواب په بھارت کې یره خوره شوې ده. پاکستان د بھارت په زورګیرۍ جوابي کاروایی شروع کړې ده. اپریشن بنیان مرسوس آغاز شو. د پټانکوټ په شمول 15 هوایي اډې وله تباه کړې. اپریشن بنیان مرسوس د شهید پاکستانی ماشومانو په نوم الفتح میزایل لانچ کړی شوی دی. د پاکستان ډرون هم ډیلی ته ورسېده. په علاقه الوت شروع دی. پاک فوج حملې کولو سره په بھارت سخت وخت تیر کو. 9 اهداف وله تباه کړ. د موجوده صورتحال په وجه وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د نیشنل کمانډ اتھارټي هنګامي غونډه طلب کړې ده. پاکستان په بھارت سایبر حمله وکړه. په بھارت کې 80% د بجلی ګریډونه ناکاره کړی شوي دي. پاکستان په اوړي کې بھارتي بریګیډ هډ کوارټر او سپلای ډیپو تباه کړ. د پاکستان فضايي حدونو کې ایمرجنسي نافذ ایرپورټس باندې فلایټ اپریشن معطل کړی شوی دی. او د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی دی چې راتلونکي شوا روز کې د خیبر پښتونخوا په اکثرو برخو کې د باران امکان دی. پیښور او خوږ علاقو کې به نن ماښام 15 منټه د پاسه 7 بجې پناه کیږي او سبا سهار به 14 منټه د پاسه 15 بجې را مخامخ کیږي. دا تر دې د خاص خبرونه په مخامخ